د سیند په غاړه یو ښکلی کالی و. په دې کالی کې یو سړی اوسېدو چې د هغه نوم احسان و. احسان یو ساده او آرام سړی و. هغه د کالی خلکو سره ډیر مهربان و. هر چا سره به یې په نرمۍ خبرې کولې. خو د دې ټولو سره احسان یو څه شکی سړی و. یوه شپه احسان ناست و او په فکر کې ډوب و. دا څومره عجیبه خبره ده چې الله تعالی هر وخت خپل احسانونه یادوي. کله وایي زه تا ته خوراک درکوم، کله وایي زه تا ته اوبه درکوم، او کله وایي زه څه ته رزق برابروم. که مونږ کار ون کړو نو څوک مو مجبورولی نشي چې کار وکړو. د دې فکر له عمل نه احسان فیصله وکړه چې نور به کار نه کوي او نه به څه خوري. هغه په خپله اراده خوراک پرېښود. زه به نور چې ونه خورم مغې. یا سړي تا روټۍ ولې نه خورې؟ کله چې د هغه ښځه او ماشومان ډیر تنګ کړو نو هغه له کور نه ووتو او یو زوړ قبرستان ته لاړ. ماښام شو. یو بل سړی د خپل نظر د پوره کولو لپاره هدیره ته راغی. هغه فاتحه وکړه او بیا یې احسان ته هم څه تبرک یعنی خوږه وړاندې کړه. خو احسان دا نه ونه منل. نو هغه یو څو لډو یعنی خوږه په یو رومال کې تاو کړه او د یو بوټي لاندې یې کېښودل چې که د احسان وروسته په هوښ شي نو دا به خوري. نیمه شپه تېره شوه. ناڅاپه په سغله قبرستان ته راغلل. هغوی خپل غلاکري مال راوست او ویشلو ته کېناستلي. په دې وخت کې احسان راپسېدو. غلو ته شک پیدا شو. دا سړی به زمونږ خلاف مو خبر وی. ته څوک یې؟ راته وایې. ما څه نه دي کړي. په دې خبرو کې یو غلا د بوټي لاندې هغه رومال ولید. دا څه دي؟ هغه یې خلاص کړه. دا سړی ډېر هوښیار غل دی. ګوري چې پکې لډو دي. دا په دلو کې ځان اچولی دي چې مونږ یې وخورو او مړه شو بیا دا زمونږ مال واخلئ. د ټول لډو همدا سړي ته ورکړئ تر څو خپله منصوبې شکار شي. دوی احسان راغر کړو او په زور یې له لډو خوله کې ورکو. احسان ډیر انکار وکړو خو فایده ونه شوه. یا الله ته ښه پوهی چې زه معافي غواړم. رزق ورکولو والا صرف الله دی چې څه غواړي هم هغه کیږي.